وې زه دې نه یریږم چې ستاسو توبه به قبوله نشي او دې نه نه یریږم چې ستاسو دعاګانې به قبولې نشي، لیکن د دې نه یره راځي چې تاسو به توبه ویستل پرېږدئ. د الله په دربار کې د الله د رضا دپاره عمل کول دي. عمل کول آسان دي، لیکن په داسې طریقې چې الله یې قبول کړي دا ډېر ګران کار دی. الحمدلله والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. نن درته داسې یو عمل ښیم چې په لږ ټایم کې او په څو سکنډه کې به ته عربونه نیکئ په خپل عملنامه کې ولیکئ او ستا دپاره به په لکونو نه په کورونو نه بلکې عربونه نیکئ ستا په عملنامه کې د صحیح حدیث مطابقه الله تعالی جمع کړي هغه هم په چند سکنډو کې. یو ورځ به په ما او تا باندې داسې راځي چې وزن د نیکو به کېږي. والوزن یومئذ الحق، وزن حق دی. او سورة اعراف کې تاسو لوستی دي اعراف یو مقام دی، هغې باندې به هغه خلک ودرېږي د جنت او د جهنم په منځ کې یو دیوال دی چې د چا نیکۍ او بدۍ برابرېږي. دا د الله تعالی قانون دی چې چا نیکۍ ډېرې شو جنت ته به ځي، ګناهونه ډېر شو جهنم ته به ځي. لیکن که چا دواړه برابر شو، یوه نیکي که زیاته شي جنت دی، که یوه ګناه زیاته شي جهنم دی، لیکن برابر دي، دا به په اعراف مقام باندې وي. ولې داسې اعمال مونږ نه کوو چې په دنیا کې مونږ ته الله تعالی نیکۍ راکوي او هغه هم ښې ډېره راکوي. الله تعالی دې بنده ته ډېر ثوابونه او اجرونه ورکوي، لیکن چې طلب ورکوي. بار بار الله تعالی فرمایي تابه رجوع کوي الله تعالی. رجع معنا باندې دي هغه چا دپاره چې الله تعالی ته رجوع کوي، الله تعالی سره محبت ساتي، د الله تعالی لقا او د الله تعالی نعمتونه یې خوښ دي، نو د اجرونو د ثوابونو قدردان جوړ شي. او هر هغه عمل چې د صحیح احادیثو نه ثابت وي معلوم وي هغه قبول کوي، هغې باندې عمل وکوي، توجه ورته وکوي. نو نن چې کوم عمل تاسو ته ښیم د صحیح حدیث مطابقه، کوم بنده چې دا کوي او په چند سیکنډو کې، داسې وظیفه نه ده چې دې باندې به یوه ګنټه لګېږي، نه چند سیکنډ د منټ نه کم وخت به ستا لګېږي، لیکن تا ته به عربونه نیکۍ په عملنامه کې لیکل کېږي. یو ورځ به داسې هم راځي که ته دا ټوله دنیا د سرو زرو نه ډکه کړي، ولو افتدا به، او به په فدیه کې ورکړي، الله تعالی ته پیش کړي په فدیه کې، ټوله ځمکه د سرو زرو نه ډکول دا ناممکن خبره ده. موږ د خپل جومات او مدرسه هم نشو ډکولی د سرو زرو نه، نو بیا ټوله دنیا او بیا دا د قرآن آیات مبارکه دی او بیا په فدیه کې ورکړي، ما تقبل من، قبول به نه کړی شي. په دې ټوله دنیا ډکولو د سرو زرو باندې چې الله تعالی ته ورکې، کله د مرګ نه پس او ځان خلاصول غواړي، نو یو مجرم پې نشي خلاصېدی، یوه ګناه پې ستا نشي معاف کېدی، یوه نیکي پې ستا نشي زیاتېدی. نو راشه نن الله تعالی تا ته چانس درکړی چې هغه روح دی او سا ده او سبا به ارمان کې څومره طاعات او عبادات دي فرایض دي دا پوره ادا کا، او ورسره دا عمل وکړه چې تا ته څو عربه نیکۍ الله تعالی په عملنامه کې ولیکي. صحیح حدیث ته نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ټول امت په دعاګانو کې یادوي كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنه. الله تعالی دی بنده مسلمان ته د هر مؤمن سری او د هر مؤمنی خزي په سر باندې یو نیکی لیکي. دی وخت کې د یو محتاط قول مطابق تاسو وګورئ، سرچ کې په ګوګل کې او په اے آی کې چټ جی پی ټي کې تقریبا څه د پاسه 2 ارب مؤمنان مسلمانان ژوند دي او ژوند کوي. نو تا چې دا الفاظ ویلي اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، لس سکنډ واخیستل 2 عربه نیکۍ تا وګټلي، دا څه اسانه خبره ده؟ والله دا د قدر خبره ده، دا د مالونو د ګټلو نه ډېره بهتره خبره ده. ډېر مالونه به وګټي، ډېر مالونه به جمع کړي، پلازي پلاټونه هر څه به دې برابر وي، که سبا لاړې بیا دې هلته عمل پکارېږي. مونږ دا نه وایو چې د دنیا کار مه کوه، وکړه لیکن خپل آخرت مه هېروه. مقصد ستا آخرت ګټل دی، عبادت کول دي، دنیا ستا یو ضرورت دی، دې دپاره محنت وکړه. دنیا دارالاسباب دی، اسباب استعمال کا، لیکن خپل آخرت کله مه بربادوه، خپل آخرت مه خرابوه. فرائض کوه، خامخا د هر مونږ نه پس دعا کوه. او که به یو سړی داسې وي چې هغه حرم شریف ته لاړ شي، عمرې ته لاړ شي، حج ته لاړ شي او هلته دعا وغواړي، هلته هر څه ډبل ډبل دي، والله ډېر لوی نعمت دی چې کوم مؤمن مسلمان ته د زړه د درد نه دعا غوښتل نصیب شي. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قول زه بار بار پیش کوم، وایي زه دې نه یریږم چې ستاسو توبه به قبوله نشي، او دې نه یریږم چې ستاسو دعاګانې به قبولې نشي، لیکن د دې نه یره راځي چې تاسو به توبه ویستل پرېږدئ.
تاسو به دعاګانې غوښتل پرېږدئ او حقیقت دی نن مونږه توبه نه وباسو نن مونږه دعا غواړو نه هسې رواجي اکثر چې مونځونه وشي بیا منډه ټوله ورځ منډه شپه په منډه ورځ په منډه نه کېنه تسبیحات ووایه درود شریف ووایه آیات الکرسي ووایه آخري 2 سورتونه ووایه د الله نه اوږده دعا وغواړه والله دنیا او آخرت به دې ښایسته شي یقین وکئ چې زه کله ډېر په توجه سره او په محبت سره مونځ وکړم چې زه په هر عزم او اکثره خلک دقه شان دي زه خو ډېر کمزوری یم یاره بار رستو به ګوري چې د جومات کې رانه څه پاتې شول که څنګه ټول ګناهونه پاتې شول ته پاک صفا شوي ته داسې شوي چې ودلمبله او ښه صفا دې ولمبله او ښه خیرن وي او سفر دې کړی وه او میاشتې صفایي د خپل بدن نه وه کړې او راغلې او ښه خواري دې ځان سره وکړه بدن سپک شي خوشبویانې ولګې زړه دې حشاش بشاش شي نو دقه شان په دې چند منټو کې 10-15 منټه جمعات کې والی ډېره فایده به وکړي الله تعالی دې وکړي چې په دې خبرو باندې ماتم د عمل کولو توفیق را نصیب شي هر اصل شی په عمل کې قبولیت دی او اصل شی د الله په دربار کې د الله د رضا لپاره عمل کول دي عمل کول آسان دي لیکن په داسې طریقې چې الله قبول کړي دا ډېر ګران کار دی او عمل کول آسان دي لیکن بیا چې الله تعالی ته ورسیږي دا ډېر ګران کار دی چې د ریا د وجه نه زما استا عمل برباد نشي نو الله نه سوال کو چې الله عمل کول ته آسان کی بیرن قبولم کی او بار بار توفیق امرا نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین